د هند لومړي وزیر نریندرا مودي نن له غرمې مخکې د ټلیفوني تماس له لارې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا چې په دې ټلیفوني خبرو کې دواړو اړخونو کومې خبرې کړي په دې ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل هم سبسکرایب کړی نه وي نو دغسې جالب موضوعاتو لپاره زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. په ټلیفوني خبرو کې لومړی خو نریندرا مودي اشرف غني ته نوروزي مبارکي ورکړه او د هغې نه وروسته غني د افغانستان او هند ترمنځ د ښو اقتصادي او سیاسي اړیکو ته په اشارې وویل دا د دواړو هیوادونو او ملتونو په ګټې استواري دي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي یو ځل بیا ولسمشر محمد اشرف غني ته د بیا ځل ولسمشر کېدو مبارکي هم ورکړله. جمهور رئیس غني وویل د هند ملاتړ موږ ته مهم دی او قدرداني کوو. همدارنګه لومړی وزیر نریندرا مودي ته د سارک غړو هیوادونو د مشرتابه ترمنځ د ویډیو کنفرانس د نوښت مبارکي وویله. هغه زیاته کړه موږ غواړو د سارک سازمان غړو او د سیمې هیوادونو سره په ګډه د کرونا وایرس د مخنیوي په ضد مبارزه وکړو. جمهور رئیس غني د هند لومړي وزیر څخه په مننې وویل ټرانزیټي او اقتصادي همکارۍ باید جاري وساتو او هیله ده چې افغانستان لپاره د وړو او وریځو د خریدارۍ برخه کې اسانتیاوې لا زیاتې شي او د احتیاطي تدابیرو له لارې باید د کرونا سره جدي مبارزه وکړو. د هند لومړي وزیر جمهور رئیس ته وویل د ویډیو کنفرانس له لارې به زموږ تماسونه ادامه ولري. ستاسو د تقاضا هرکلی کوو او په دې برخه کې به افغانستان ته زیاتې ضماني او اسانتیاوې برابرې کړو. د هیواد جمهور رئیس د مننې په ویلو سره وویل فرصتونه او خطرونه باید د اعظمي استفادې او مدیریت په موخه ښه درک کړو او همدارنګه به د مهمو مسایلو او همکاریو په موخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هند د ملي امنیت سلاکار سره په تماس کې وي.